سلام دوستانو، نن د خاوند او میرمنې ترمنځ په اړیکو خبرې کوو. دغه بحث او دې ته اړوند بحثونه معمولا په افغانستان کې ډیر دود نه دي، ډیر په اصطلاح مروج نه دي. یعنی ډیره کمه داسې پیښیږي چې یو کارپوه یا یو متخصص یا یو ارواپوه راسي او له هغو نورو اړخونو او نورو ابعادو راووځي او په اړیکو په ځانګړي ډول د خاوند او میرمنې ترمنځ په اړیکو بحث وکړي. نن دقیقا غواړم په همدې بحث وکړو. په سر کې اجازه راکړئ دا ووایم چې نن سبا ډیری سلنه ډیری کورنۍ ډیری جوړې له بده مرغه باید ووایم چې اړیکې ورانې دي. یعنې زه په دې باور یم چې د ډیریو هغو کورنیو چې نن په افغانستان کې ژوند کوي اړیکې په هغه ډول چې سالمې دي، اړتیا ورته لیدل کیږي او باید هغسې ووسي نه دي. یعنې که تاسو یو سروې وکئ او خلکو ته قسم هم ورکئ او په دې سروې کې تاسو له خلکو نه دا وغواړئ چې تاسو په صادقانه ډول د خپل خاوند سره د خپلو اړیکو په اړوند موږ ته صادقانه ووایئ چې تاسو آیا واقعا راضي یې؟ آیا واقعا غواړئ په دویم ځل که دویم ځل تاسو ته فرصت درکړل سي، که دویم ځل تاسو غواړئ واده وکړئ، آیا واقعا غواړئ له همدې کس سره وکړئ؟ زه په دې باور یم چې ډېر سلنه یعنې له اویاوو نه پورته سلنه به زه حدس وهم چې ځواب به یې دا وي چې نه، موږ له اوسني خاوند سره نه غواړو ژوند وکړو او ورسره خوشحاله نه یو. دا یو مورد او یو مسله ده چې ډېری اړیکې یا ډېره سلنه ورانې دي له بده مرغه. په همدې خاطر موږ غوښتل نن بحث به وکړو چې موږ څنګه کولی سو او آیا دا څومره مهمه دي، څومره ارزښتناکه دي، څومره موږ باید په دې اړه فکر وکړو. یو مورد. دویم، اړیکې او روابط د ارواپوهانو په بېلابېلو څېړنو او تحقیقاتو کې دا ثابته سوې چې ډېری اړیکې او د ډېریو اړیکو رانېدل، خرابېدل، سستېدل او سړېدل د دې لامل ګرځي چې وګړو ته او د کورنۍ غړو ته په کورنۍ کې ګڼې اروایي ناروغۍ او ستونزې پیدا شي. یعنې اړیکې انسان ناروغي، که اړیکې سالم نه وي انسان ناروغي، که اړیکې سالم نه وي انسان ته ګڼې اروایي ناروغۍ او ستونزې پیدا کوي. او دغه ستونزې، دغه ربړې، دغه ناروغۍ د دې ناروغیو یو لوی اړخ، یو لوی لامل او یو لوی انګیزه ناوړه اړیکې دي چې موږ نن سبا په کورنیو کې، په ټولنو کې او په زندګۍ کې له بده مرغه له ګڼو اروایي ناروغیو سره مخامخ یو. یعنې که تاسو ته مثال درکړم، هغه کسان چې نشې کوي، هغه کسان چې ژور خفګان لري، یا هغه کسان چې ځانوژنه کوي یا د ځانوژنې افکار لري، که تاسو ژوند او زندګي وڅېړئ یا یې راوشاربئ، تاسو به ډېر زر پکې وګورئ چې هلته د دوی په اړیکو کې ګڼې ستونزې او ربړې وجود لري. دریم مورد د اړیکو د اهمیت مسله ده. ځکه مې وغوښتل په دې اړه بحث وکړم چې موږ متاسفانه نن سبا هر څه ته ارزښت ورکوو، هر څه ته اهمیت ورکوو، هر څه ته په درنه سترګه ګورو، اما اړیکو ته په درنه سترګه نه ګورو متاسفانه. که هغه په هر ډول اړیکې دي یا په هر بود کې دي یا هر اړخ لري، له بده مرغه موږ اهمیت نه ورکوو. په همدې مورد مې وغوښتل ځینې مسایل تاسو سره شریک کړو او د دې چې ولې موږ غواړو دا مورد وڅېړو یا په دې اړه غواړم بحث وکړم یا غواړم ووایم چې دې مسلې ته ارزښت ورکړو، ګڼ دلایل او انګیزې لرم. اول خو باید ووایم چې اړیکې تر ټولو پراخه انګیزه ده. یعنې که تاسو ښه اړیکې ولرئ، ښه روابط ولرئ او دغه اړیکې او روابط مو ګرم او خواږئ، تاسو کولی سئ خپله انګیزه ډېره قوي کوئ. یعنې تاسو کولی سئ په سارا، یعنې له کور نه بهر، له ګډ ژوند نه بهر ډېر ښه تعامل ولرئ، ډېر ښه ژوند ولرئ، ډېر خوږه زندګي ولرئ او وکولی سئ په ډېر قوت او په ډېر قدرت سره په ژوند کې او په زندګۍ کې را څرګند سئ او راووځئ ژوند ته، زندګۍ ته. په دې خاطر غواړم ووایم چې موږ باید اړیکې ولرو، خپلو اړیکو ته ډېر جدي او عمیق پام وکړو، ځکه چې دغه اړیکې زموږ د ژوند لپاره انګیزه ګرځي. یعنې که نن سبا ځینې خلک ستړي دي، که نن سبا ځینې خلک لوېدلي
یا بدبخته دي، ستونزې لري، ربړې لري، یوه او ژوند ته انګیزه نه لري. که تاسو دا مورد وڅېړئ، یو مورد چې په دې برخه کې ډېر نقش لري هغه د دوی اړیکې دي. که هغه خپل مور پلار سره اړیکې دي، که هغه خپلو خویندو ورونو سره اړیکې دي، که هغه خپلو همکارانو یا د دفتر ملګرو سره اړیکې دي، او که هغه خپل خاوند یا مېرمنې سره اړیکې دي. تاسو به تر هغې خوشبخته او نیکمرغه او بریالي نه سئ تر هغو چې تاسو خپله اړیکه په خپل ژوند کې، په ګډ ژوند کې له خپلې مېرمنې او له خپل خاوند سره ښه نه کوي. نن سبا چې د تاوتریخوالي یا د خشونت کومې چغې په افغانستان کې پورته کیږي، د دې ټولو یو لوی علت او یوه لویه انګیزه د اړیکو ستونزه ده. که موږ واقعا ښه اړیکې ولرو، موږ به د خپل ژوند لپاره یوه قوي او یوه غوښنه انګیزه ولرو، او په دې انګیزې به موږ وکولی شو چې پراخ بریالیتوبونه او پراخه موفقیتونه او ښه ژوند او خوږ ژوند ولرو. دویم دلیل چې زه غواړم د ښځې او نارینه د ترمنځ د اړیکو په اړوند یادونه وکړم، هغه عاطفي ملاتړ ده. یعنې کله چې تاسو په دغو اړیکو کار کوئ، په دې اړیکو فکر کوئ، دې اړیکو پانګه اچونه کوئ، دې اړیکو ته ارزښت ورکوئ، تاسو په یو ډول او په یو شکل خپل ژوند او خپل زندگی او د خپل ژوند او زندگی په اړوند یو ملاتړ پیدا کوئ. یعنی اړیکې او روابط ستاسو د ملاتړ لامل ګرځي. زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د هر نارینه په بریالیتوب کې یې 50% کې د ده د ښځې ونډه ده. که ښځه یا میرمن په کور کې د ده بچي سنبال نه کړي، ده ته هغه سهولتونه چې دی یې باندې یا په اصطلاح په سارا دی اړتیا ورته لري، هغه ورته چمتو نه کړي، دی نشي کولی چې په سارا ښه روابط، ښه ژوند او ښه زندګي ولري او پکې په اصطلاح بریالی او نیکمرغه سي. په دې خاطر چې دا چې عاطفي اړیکې یا په ټوله کې اړیکې یو قدرت ده، یو ځواک ده، یو سمبالښت ده، نو په دې خاطر غواړم چې موږ باید په خپل ګډ ژوند کې د میرمنې او د خاوند ترمنځ باید اړیکې ډېر ښه، خواږه او صمیمانه وي، ځکه چې دا د یوه عاطفي ملاتړ لامل ګرځي. او که دغه عاطفي ملاتړ نه وي، نو موږ کیدای سي مجبور سو یا اړ سو یا محتاج سو دې ته چې دغه ملاتړ، دغه عاطفي ملاتړ په ځانګړي ډول له بل ځایه راپوره کړو. دریم مورد، اړیکې یوه اړتیا ده. که تاسو د ابراهام مازلو څېړنو او تحقیقاتو ته ورسئ او د ده څېړنې او تحقیقات ولولئ، تاسو به ډېر زر هلته په یوه مسله ډېر ژور پوه سئ چې ابراهام مازلو په دې باور ده چې انسان سره له هغو اړیکو، سره له هغو اړتیاوو چې ګڼې اړتیاوې چې دی لري، یوه اړتیا چې ابراهام مازلو ډېر ټینګار پې کوي او په دې باور دی چې دا باید پوره سي، هغه د اړیکو اړتیا ده. انسان روابطو ته اړتیا لري. انسان چې کله اړیکې ټینګوي یا په اړیکو کې پاتې کیږي، دغه اړیکې او روابط له ده سره مرسته کوي چې په یو ډول د ده اروایي او رواني اړتیاوې پوره سي. کله چې د ده اړیکې پراخیږي، د ده اړیکې ډیریږي، د ده اړیکې ساتي، د یو ډول ځان په اصطلاح موړ احساسوي، ځان امن احساسوي. هغه انسان چې اړیکې ترنګلې کیږي یا اړیکې ویجاړیږي، هغه انسانان معمولا له اروایي اړخه د یو ډول د ناامنۍ احساس کوي، او برعکس هغه انسانان چې ښه اړیکې لري، ښه روابط لري او ښه اړیکې او ښه روابط ساتي، هغوی په یو ډول په یو شکل قوي، سمبالي، سمالي. یعنې د هغو انسانانو لپاره چې غواړي قوي واوسي، برلاسي واوسي، مسلط واوسي او په نورو چارو کې نیکمرغه او موفق واوسي، زه هیله ترې کوم چې خپلو اړیکو ته ارزښت ورکړي، په ځانګړي ډول له خپلې مېرمنې او یا له خپل خاوند سره اړیکو ته. د کرونا وایروس او په ټوله کې د قرنطین په نړۍ کې د کرونا وایروس او د قرنطین په اړوند چې کومې څېړنې ارواپوهانو وکړې، یو مورد پکې ثابت سه چې انسانانو ته یو مورد ډېر سخت تمام سه، او هغه د اړیکو شلیدل و. یعنی کله چې انسانانو خپل اړیکې له لاسه ورکړل، کله چې انسانان په خپلو کورو کېناستل، کله چې انسانان تنها سول، کله چې انسانان یوازې سول، کله چې د انسانانو اړیکې وشلېدې، له ګڼو اروایي ناروغیو سره راوړاندې سول ټولنې ته، او په ګڼو اروایي ناروغیو
اخته سول. نو د کرونا او د قرنطین په عواقبو او زیانونو چې کومې څېړنې وسولې، یو زیان چې را برلاسه سي یا را وړاندې سي په اصطلاح را مطرح سي، هغه د اړیکو لامل و. یعنې په قرنطین او په کرونا کې د خلکو اړیکې ډېرې وشلېدلې او ډېر وځپل سول، ستونزې ورته پیدا سول او ګڼې بدبختۍ ورته پیدا سول. څلورم مورد د تنوع مسله ده. انسان ګڼو اړیکو ته اړتیا لري. انسان له خپلو ملګرو سره اړیکو ته اړتیا لري، له خپلو بچو سره اړیکو ته اړتیا لري، له خپلو ملګرو سره اړیکو ته اړتیا لري، له خپلو ټولګیوالو سره اړیکو ته اړتیا لري، په ټولنه کې له اړیکو سره اړتیا لري، په خواله رسنیو کې اړیکو ته اړتیا لري، او په څنګ کې له خپلې مېرمنې سره او له خپل خاوند سره اړیکو ته اړتیا لري. پنځم مورد د امنیت مسله ده. یعنې کله چې خاوند او مېرمن اړیکې سره لري، په ټولنه کې په یو ډول په یو شکل امن ځان احساسوي، آرام احساسوي، ځان خوشحاله ځان احساسوي. هغه نارینه او ښځینه چې اړیکې له خپل نارینه یا له خپلې مېرمنې سره وران دي، ناامنه دي، ناراحته دي، غصه دي، خفه دي. شپږم مورد د راز مسله ده، د رازداري مسله ده. تاسو کولی سئ، تاسو اړتیا لرئ، بلکې داسې ووایم چې خپل موارد او خپل اړیکې داسې وساتئ چې خپل ځینې مسایل او محرم مسایل او رازونه پکې شریک کړئ. او په ورته وخت کې که ستاسو اړیکې ورانې، ستاسو اړیکې خراب وي، له کوره مو راز شیندل کېږي او ویشل کېږي او ټولنې ته ځي. که یو څوک ګیله کوي چې ما سره مې خاوند خیانت کوي یا مېرمن خیانت کوي، یا زما هره خبر، زما مېرمن، زما خاوند هره خبر بیرون کوي، خپلې مور ته یې کوي، خپلو ملګرو ته یې کوي، له حریم نه یې باسي، او دا زه ناراحته کېږم. نو زه غواړم دا ورته ووایم چې که تاسو واقعا ښه اړیکه ولرئ، کله به هم تاسو سره خیانت، تاسو سره بده رویه، تاسو سره بېوفایي او بد چلند ونیسي. په وروستۍ برخه کې غواړم دا پیام ورکړم دوستانو ته، دا پیام لرم چې هره اړیکه خپله ارزښتناک اړخ لري. کیدای شي خلک وایي چې موږ ډېر ښه سیاسي روابط یا ډېر ښه سیاسي اړیکې، ښه روابط، ښه ټولنیز اړیکې او روابط، ښه قومي اړیکې او روابط لرو، همکارانو سره هم ښه یو. زه غواړم دا ووایم چې موږ هغه وخت بریالي یو، موږ هغه وخت موفق یو چې هرې اړیکې ته په خپل ځای کې ارزښت او اهمیت ورکړو. او غواړم یادونه وکړم چې په افغانستان کې دغه اړیکه ډېره سړه ده. موږ معمولا په ګډ ژوند کې خپلې مېرمنې سره او خپل خاوند سره اړیکو ته ډېر ارزښت نه ورکوو، چې زه فکر کوم دا به ګڼې ستونزې او ربړې را پیدا کړي. هیله کوم چې په دې برخه کې موږ خپلو اړیکو او روابطو ته پام وکړو. مننه.